ستاسو ټولو او ډاکټر ذاکر نایک دې ماښام په خیر وي. زه غواړم د انسانیت په اړه وغږیږم. مهرباني وکړئ، ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم چراغ دی او مهرباني وکړئ زما د دین پوښتنه مه کوئ. ډاکټر ذاکر نایک، څرنګه چې ته په یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی نو ځکه ته اسلام ته بلنه کوې. که چیرې ته په هندو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وای نو نن به تا خلک هندویزم ته رابلل. زما په ان دا نجات پرستی ده، ځکه ته خپل دین، فرهنګ او مفکوره غوره ګڼې. دا ځکه چې تا ویلي دي چې هر هغه مذهب، که هغه سیکیزمي، آریا، سماج او یا هر هغه مذهب چې بت پرستی پکې منع وي، ملاتړ یې کوي. زما په نظر مونږ باید د انسانیت په لوی مذهب هم وغږیږو او یو بل تیر نه باسو. آیا کوم نظر لرئ؟ ورور ډیره ښایسته پوښتنه وکړه. دغه ورور وایي چې زه په یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم نو ځکه اسلام ته بلنه کوم. که چیرې زه په هندو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وای نو ما به هندویزم ته بلنه کوله. او داسې وویل چې زه د هغه چا ملاتړ کوم چې خلک له بت پرستۍ منع کوي او زه خلک تیر باسم. دغه ورور ډیر ښه پوښتنه وکړه. وروره، زه له تا سره موافق یم. تر 19 کلنۍ پورې د دې له امله مسلمان وم، ځکه چې پلار مې هم مسلمان و. خو له 19 کلنۍ وروسته هغه وخت چې ما د سیالو دینونو مطالعه شروع کړه نو اوس زه په خپله خوښه مسلمان یم او په ما باور وکړه که چیرې ته ماته له اسلام څخه غوره دین راوښایي نو زه نن دې ته تیار یم چې قبول یې کړم. همدا نن ورځ. ښاغلیه، زه تا د انسانیت مذهب ته رابلم. وروره، زه همدې خبرې ته راځم. هر څوک چې ماته په دلیل او منطق سره دا وښایي چې له اسلام څخه بل دین غوره دی نو زه دې ته تیار یم چې دغه دین ومنم. ته د انسانیت مذهب په اړه غږیږي. دا مذهب چا لیکلی دی؟ مهاتما ګاندي چا لیکلی؟ آیا ته پوهیږي چې یو مسلمان تر هغه ښه مسلمان نشي جوړیدی تر څو یو ښه انسان نشي؟ دا خو هر مذهب وایي. وروره، ما پرېږده چې جواب مو پوره کړم. آیا ته د دې لپاره راغلی یې چې څه واوري او که خپل نظر شریکوي؟ زه غواړم چې سالم بحث ولرو او منطقي نتیجې ته ورسیږو. وروره، دا د مناظرې میز نه دی. ته لومړی زما جواب واوره، بیا د خپل نظر هم شریک کړه. کله چې تا پوښتنه کوله نو آیا ما مزاحمت وکړ؟ نه. که چیرې ته غوږ شي نو پوه به شي. همدارنګه په راغلو 100,000 کسانو کې ښایي داسې څوک موجود وي چې همدا پوښتنه لري، نو هغوی به هم پوه شي. زه یو میډیکل ډاکټر یم. یو شخص نشي کولی چې په یو وخت کې په 2 مختلفو شیانو تمرکز وکړي. جواب واوره، وروسته له جوابه کوم مشکل نشته. هغه څه مهم دي چې باید ته پرې پوه شي. ته د انسانیت په اړه غږیږي. لومړی تا وویل چې زما د مذهب پوښتنه مه کوئ، خو بیا دې وویل چې زه د انسانیت مذهب ته تبلیغ کوم. لومړی زه وشرمېدم چې ته ځان معرفي کړې. ته د انسانیت په اړه خبرې کوي. زه یوه پوښتنه کوم، دا د انسانیت مذهب چا لیکلی دی؟ آیا د انسانیت په نوم کوم کتاب شته؟ زه دا وایم چې مسلمان تر هغه یو ښه مسلمان نشي کېدی تر څو یو ښه انسان نشي. بخښنه غواړم چې تا مذهبونه نه دي مطالعه کړي. زه کولی شم چې وغږیږم. زه کولی شم د ویداس، هندویزم او انجیل څخه د انسانیت ضد دلایل در وښایم. زه نه غواړم چې په کوم مذهب باندې انتقاد وکړم. که تا د مذهبونو مطالعه نه وي کړي نو مهرباني وکړه چې د هغه څه په اړه مه غږیږه چې نه پرې پوهیږي. ته د سیالو مذهبونو متعلم نه یې نو د هغه څه په اړه نظر مه ورکوه چې خپله پرې نه پوهیږي. زه کولی شم په انجیل کې درته داسې آیاتونه وښایم چې د انسانیت ضد دي. زه تا ته چیلنج درکوم چې په قرآن کریم کې یو آیات پیدا کړه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې داسې څه پیدا کړه چې د انسانیت په ضد وي. نو داسې مه وایه چې هر دین داسې وایي. بخښنه غواړم، ستا معلومات ډیر کم دي. زه باید دا ووایم چې موږ د یوې ساده موضوع لکه له مکتب څخه د فارغېدلو په اړه نه غږیږو. موږ د فراغت څخه په جګه سویه غږیږو. د اسلام معنا جګه سویه ده او انسانیت ټیټه سویه ده. مسلمان تر هغه یو ښه مسلمان نشي جوړیدی تر څو یو ښه انسان نشي. زه تا ته چیلنج درکوم چې په اسلام کې یو څه پیدا کړه چې د انسانیت په ضد وي. دا مهمه نه ده چې ته د دې منطق په ریښه خبر یې چې اسلام ولې دا تدریسوي، ځکه چې ښایي ته داسې فکر وکړې چې اسلام د انسانیت ضد دی. کله چې ډاکټر تا ته ستن درکوي نو ته وایي چې اوف دا خو ما سکونډوي، لیکن دغه ستن ستا لپاره ښه ده.
کله چې ډاکټر ستا د بدن کومه برخه پرې کوي نو د دې لپاره یې پرې کوي چې ستا ژوند وژغورل شي. ډاکټر پوهیږي او ته نه پوهیږي. که چیرې زه 2 انتخاب ولرم، یو د 1 2 3 زده کړه او بل 14 پاس، نو زه به 14 پاس انتخاب کړم. انسانیت هم ښه دی خو اسلام غوره دی. ستا د پوښتنې په اساس چې زه اسلام ته بلنه کوم ځکه چې په یوه مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم. زه تا ته وایم او دا چیلنج درکوم، که چیرې ما ته څوک کوم بل دین راوښایي، ما ډیر دینونه مطالعه کړي دي خو زه فکر کوم چې اسلام د انسانیت او د انسانیت د حل لپاره تر ټولو غوره دین دی. دا یوازینی دین دی چې د انسانیت لپاره د حل لاره لري. الله جل جلاله په 3 سپاره د ال عمران سورت په 19 نمبر آیات کې داسې فرمایي: ان الدین عند الله الاسلام. یوازینی دین چې د الله جل جلاله په نزد د منلو وړ دی هغه اسلام دی. او ستا د معلوماتو په اړه ستا د هوا ډیره کمزوري ده. آیا ته پوهیږې چې د نړۍ په مختلفو برخو کې له 10 مشهور علماو او د اسلام له دعوتګرانو څخه له 10 زیات پکې داسې دي چې په مسلمانه کورنۍ کې نه دي زیږېدلي خو اسلام ته تبلیغ کوي. آیا ته دوی پیژنې؟ زه غواړم چې له تا څخه وپوښتم چې آیا ته دوی پیژنې؟ له 10 زیات یې د سټیج له لارې اسلام ته تبلیغ کوي چې له 10 څخه زیات یې په مسلمانه کورنۍ کې نه دي زیږېدلي. آیا ته دوی پیژنې؟ ښاغلیه، شاید چې وي. زه له تا څخه پوښتنه کوم چې آیا ته یې پیژنې؟ د نړۍ په مختلفو برخو کې له 10 مشهور علماو او د اسلام دعوتګرانو څخه له 10 زیات پکې داسې دي چې په مسلمانه کورنۍ کې نه دي زیږېدلي خو اسلام ته تبلیغ کوي. له 10 زیات یې د امریکا دي، 4 د کاناډا څخه دي او یو څه له انګلستان څخه، سعودي عربستان، مالیزیا، سومالیا، اماراتو او له سودان څخه دي چې له 10 څخه زیات یې په مسلمانه کورنۍ کې نه دي زیږېدلي. ځینو له دوی څخه د بلوغ په مرحله کې اسلام ومانه، ځینو په 20 کلنۍ او ځینو ته په 10 کلنۍ کې د الله پاک هدایت وکړ. دوی په خپله خوښه مسلمانان شول. نو ستا منطق چې زه په مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوی یم نو ځکه اسلام ته تبلیغ کوم، خو دوی په مسلمانه کورنۍ کې نه وو پیدا شوي. څوک په عیسوي او څوک په نورو غیر مسلمو کورنیو کې پیدا شوي وو، خو دوی نور دینونه مطالعه کړل او اسلام ورته غوره ښکاره شو او دوی په دې پوه شول چې اسلام د ژوند کولو لپاره غوره لار ده. زه له تا څخه دا غوښتنه کوم چې اسلام او انسانیت دواړه مطالعه کړه او په اسلام کې د انسانیت ضد نقاط پیدا کړه او بیا دې ته راشه چې کوم دین غوره دی. زه ستا د دین پوښتنه نه کوم، زه له تا څخه غواړم چې غوره او بهترین دین ومنه. د ژوند او انسانیت د حل لپاره تر ټولو غوره لار اسلام دی.